الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستكفيه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرأ صائم. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله پاک قرآن شریف کی دروجی پا حق لفرمائلی دی یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو کتب علیکم الصیام پتا سبان دی در رمضان المبارک روجی نیول فرض شوی دی کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې له تاسو نه وړاندې امتونو قومونو باندې روجي نیول فرض شوي وو لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو پرهیزګار شئ چې د حرامو نه د بچ کېدو توفیق تاسو ته ملو شي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي کل عمل ابن آدم یضاعف د بنی آدم هر ښه عمل داغه ثواب لس چند پورې زیاتیږي. یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف. یو ښه عمل یونی کی لس چند نواخلا او سوا چند پوری زیاتی یعنی دا الله تعالی دا طرف نام دا دی امت مرحومه دا خیر دا عملونو متعلق عام قانون دا دی چې د یو نیکه اجر د وړاندینو امتونو په حساب سره په لحاظ سره کم از کم لس چند ضرور ملاویږي. بعض اوقات عمل کول وخت کې خاص حالات اخلاص خشیت وغیرہ کیفیت پیدا شي دا غي د وجنه نور هم د عمل بدلا زیاتیږي تر دې پورې چې بعضی مقبول بندگان داغي د نیکو عملونو بدله او سوا چند ملاویږي. دا د الله
د رحمت قانون دی. قال الله تعالی خو الله تعالی فرمای الا الصوم روجه د عام قانون نه مستثنا او بالاتر ده. د روجه په حق لدا قانون نه دی. د روجه په حق له قانون دا دی فانه لی الله پاک فرمای روجه خاص زما د پاره ده، خاص د بنده د طرف نه خاص زما د پاره یو تحفه ده، یو تحفه ده. وانا اجزی به او هم زه څنګه چې غواړم د دې اجر او ثواب به ورکوم. او بعضی محدثینو دا صيغه مجهول ویلې ده وانا اجزا به زب بدل کې ملاويږم. روزدار ته د روزي په ثواب کې په اجر کې په بدل کې الله فرمایي زب ملاويږم. ډېر لوی سودا ده. د چا پزړه کې د الله محبتي، د الله عظمتي، د الله کبریایي وي، الله پیژني چې الله څوک دی. هغه ته چې بیا داسې زیره ورول شي چې یو عمل دی هغه الله ملاويږي. دغه عمل که هر څومره سخت وي، دغه عمل که هر څومره سخت شي او سخت وي، دی بنده ته بیا دغه په پورا کولو کې مزه راځي. ما ته په دې باندې الله ملاويږي. الله او بیا الله پاک فرمایي یدع شهوته روزدار د خپل نفس خواهش پرې خو وطعامه او خوراک سکا کې پرې خودلو. من اجلی زما د وجنه الله پاک فرمای زما د وجنه روزدار د نفس خواهش پرې خودو، په ورځ کې خوراک سکاک پرې خودو. لصائم فرحتان الله فرمای د روزدار د پاره دوا مسرت دي، دوا خوشاله دي. ولا فرحت عند فطره یو مسرت او یو خوشحالی د روزماتي وخت کې ده. کلا روزدار وګدا ورځ روزه نیولې ده، تند برداشت کا، لوګه برداشت کا، بیا د خپل مين او د خپل خوخي سیز روزماتي تزان ته په صفا پاک درستخانی خېدي او صفا یخي رانی خوږي وبې خېدي ځان ته. او دغه وخت کې دعاګانو کې اخته دی، الله ته متوجه دی. عجیب د زړه کیفیت تی، جذبات تی، احساسات تی. او دې دوران کې د الله د لوی نامې انتظار کوي. مؤذن په صحیح ټیم باندې الله اکبر چغه کا، الله اکبر الله اکبر. نو روزدار روزه ماته کا کجوره را واخستا، مالګه را واخستا، یا خوږی رڼی وبرا واخستې ویس کلی. نو خشکو پیپړو ته، خشکو ګردو ته، خشکو رګونو ته صفا وبو رسیدي، غذا ورسیده، تر شو. ځکه خو نبی علیہ السلام روزه به چې ماته که دا دعا به ویلم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. تند لاړه، خشک رګونه تر شو، او آخرت کې د الله پاک سره اجر او ثواب ثابت شو ان شاء الله که الله غوښت. نو یو خوشحالی د روزماتي وخت کې ده. وفرحة عند لقاء ربه او دویم مسرت، دویم خوشحالی الله سره د مخ کېدو په وخت کې ده. د روزماتي وخت کې خوشحالي هر روزدار محسوسه کړي ده. د روزماتي په وخت کې دغه خوشحالي دا هر انسان، هر روزدار محسوسه کړي ده، پیژني. خو الله سره د مخ کېدو په وخت کې مسرت او خوشحالي به څنګه وي؟
څنګه چې دی دنیا کې تر جماعتي وخت کې دا خوشحالي یقیني ده او مونږ او تاسو مشاهده کوو محسوسو یې دک شانتی د دین زیات یقین په دې خبره پکار دی چې روزدار کله الله سره مخ شي هغه وخت کې به د دین لوی خوشحالي ولا ور کوي ولا خلوف فم الصائم او خامخا د روزدار د خلی هغه بوی چې د لوګي د وجه نه خله کې پیدا شي اطيب عند الله دا الله پاک ته زیات خوښ دی دا الله پاک ته زیات محبوب دی من ریح المسک د خوشبو د مشکو د خوشبو نه هم زیات د مشکو خوشبو څومره خوي څومره خوږوي خاستوي د اغه نه الله پاک ته د روزدار د خلی هغه سړه وګما چې د مدینه د لوګي په وجه راپورته کیږي ویل کیږي الله پاک موسی علیہ السلام ته حکم کړو چې کوه تور ته راشه یو سلوي خرزه تیرې کا روزه بدوي او اعتکاف بکې نو چې دا عمل سر توره سه آسمانی کتاب تورات بدر لدرکم موسی علیہ السلام چې دیر شورزي یو میاش کله پورا کا خلکی د لوګي د وجنا دا بوی پیدا شو نو مسواک استعمال کو چې د لوګي دا کم بوی دی دا ختم شي الله پاک ورته فرمایل لس روزي شاب اوس نوري ونسه چاغه خوشبو بیا پیدا شي په خلکی هغه بوی بیا پیدا شي ته روزدار دخلی هغه بوی چې د لوګي د وجه نه پیدا شي الله پاک ته د مشکو د خسته خوشبو نم زیات خوښ دی والصيام جنة او نبی له صلوات و سلام فرمایي روزه ډال دی ډال په خوا د جنگونه د لاس مخامخ لاس په لاس جنگونه د توري او د نیزه او د ډال جنگو ډال د اوسپنی یا د سرمنی یو کلک د تبخی عمر یو سیز بو آی کې به کړه لګولې و د دشمن د گزار نه بپی سړی ځان بچ کولو آی ته ډال وای لکه څنګه چې د دشمن د گزار نه پر ډال باندې یو مجاهد ځان بچ کئ یو سپای ځان بچ کئ دغه شانتی روجا د دوزخ د هور نه ډال دی چې څوک روجی نسی الله پاک به دوزخ اور نه بچ کئ او بیا نبی صلی الله علیه وسلم سره آداب خي د روزدار د پاره د یو څو عملونو ذکر کوي چې د بد د خیال ساتي یو څو پرهیز ورته خي موږ روزدار ته نبی له سلام د روزي آداب خي پرهیزونه راته خي واذا كان يوم صوم احدكم وتاسو کې چې د یو کس روزي پکم ورځ باندې لتاسو نه د یو کس روزي روزه فلا يرفس نو بیهودا خبر دې نه کوي رفس نه دي ځانو ساتي رفس نه فلا يرفس رفس دې نه کوي بیهودا خبر دې نه کوي ولا يسخب او فحش خبر دې نه کوي فحش خبري فانصابه احد کروجدار د پروجه کې چا کنزلیو کې بدر دی ورته ویلي او قاتله یا ور سره جنگ لګولو جګړه ور سره واچولا فليقل دا روزدار دی ورته وای چرور مهربانیو کا خور مهربانیو کا زخپل مخه کوا انی امرؤ صائم استبدا خیالی چې دی به مال د کنزلو جواب را کی دی به مال د بدرد جواب را کی دی به مال د جنگ جواب را کی ما سره په جګړه شي نه زروجدار سره او روزدار نه چاله د غلط خبرو غلط جواب ور کوي او نه د چا د جګړې جواب په جګړه باندې کوي ځا خپل مخه کوا کډیر د زړه کیږي بل چا سره چرته جنگو کوم پرېدا روزدار چا سره اړمیږي نه روزدار چا سره انخلی نه تا ته پته د زما روزه ده او روزه کې خلق جنگ جګړې نه کوي ځا مطلب دا دی څنګه چې د جایز خواهش نه د جایز خوراک سکاک نه پروژه کې مونږ پریس کو دغه شانتي د دې جبه به هم روجوي د لاس خپو بم روجوي د سترګو د غوګونو بم روجوي ډېر کم خلک په دې مسله پوي دي
روزه د دې خبرې نوم نه دی قدرمندو چې ټول ورځ لوګه تند تیر کم او غیبتونه کوما یا سترګې می غلط استعمالیږي ټي وي موبایل کمپیوټر ته ګورم یا غوګونه می ناروا اوریدل کوي ټول ورځ سندري غاني بجاني ډرامي لهو لعب کې اخته ما یا لاسونو کې می بس ټول ورځ لوبه ده لډو ده شطرنج دی او نور قصیدی لګیای نه قدر منو د ټول وجود د ټول اندامونو بروجي د سترګو بم روجي ناروا لیدل به نه کوم د غوګونو روجه به ناروا ورېدل به نه کوم د جبې بم روجوي ناروا ویل به نه کوم غیبتونه به نه کوم نبی له سلام زمانہ کې یو دو زنانه روجه نیولې و نو نبی له سلام ته خبر رو رسیدو چې هغه خو مرګي حال دي ډېر په تکلیف دي او روزه ماتولو ته تیار دي پیغمبر علیہ السلام رو غوښتي هر یو له داسي یو غټه پیاله ورکوي دي کې قې او کوي الټیا نه کوي ای چې قې او کو نو په هغه پیاله کې چکا وینه رو سرخوله نبی علیہ السلام فرمایل دی دواړو غیبت کړو غیبت دا قرآن مجید کی غیبت تا د مړ ورور غوښه خوړل ویل شوی دی ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه الله پاک فرمای تاسو کې څوک دومره تکړه بادر شته چې په تخته باندې مړ ورور یا مړه خور پرتی او دته نه چاړه باندې بوټه را چوکۍ را بیلې او هغه په اومه باندې خوري دا مرسخ زړه والا خو به هیڅ څوک ني سړی خور الله فرمای فکرهتموه ما ته پته تاسو د دینه کرکه کوي تاسو دا نه خوښوي دا شان د مسلمان د غوښه خوړلو نه ځان ساتي غیبت دا د مسلمان ورور د مسلمان خور مړستان باندې په مرګ تاغي غوښه خوړل دي خدا د نبی له سلام معجزه وا چې الله پاک ورته خودل چې دوی غیبت کړي دي او بیا د معجزه وا دام د نبی له سلام معجزه وا چې هغه غیبت واقعي د چکوینی او د بوټه شکل اختیار کو په پیاله کې غیر او سرخوله روزه په هغه چا باندې ډېر سخت ګرانې تکلیف ده وی چې څوک ورکی ګناهونه کوي او چې کم کس نیکه کې د نیکو کارونو کې روزه تیری هغه ته الله پاک ډېر آسانه قرآن مجید سره مینو کوي رمضان المبارک کې ډېر ختمونه کوي وخت ور کوي صلات تسبیح د کوي هغه کوي ورځې د شپې درود شریف وای نبی له صلوات و سلام باندې نور ستا سن کې د شي صلات تحیت الوضو تحیت المسجد صلات حاجت صلات توبه او اوابین اشراق او د تهجد منځ دا ټول زده کوي قدرمندو او دا صلات تسبیح ورګي کوشش کوي چې روزانه کوي په رمضان المبارک کې ډېر برکتی منځ دی الله پاک به ور سره زموږ استاد روزه قیمتي کې ان شاء الله او پریزو کو پکې د غیبت نه د چغلې نه د دروغ نه غیبت څه ته وای ذکر کا اخا کا بما یکرهو په شیشه د مسلمان رور د مسلمان خور دا سه تذکرہ کول کما خامخ ورتو کی یا داستا خبري ورته سوکور سي هغه بخفش یعنی کو څوک چې په کومه خبره خفکیږي او هغه کې شتم هغه کار هغه کې شته هم دې ته غیبت وای او دا د مړ غوخه خوراک دی او دې سره دا غیبت کوون کې بدنصیبه خپل نیکه هغه مختاب ته د چا چې غیبت کوي هغه ته مفتو کې ور کوي عن سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ قال سهل بن سعد رضی الله عنه فرمایلی دي
ان فی الجنة بابا جنت کی یو خاص دروازه ده یقال له الریان اغیتا باب الریان وی په جنت کی یو خاصه دروازه ده اغیتا باب الریان د ریان دروازه ورته وی دا خاصه دروازه دا وی آی پی گیټ دا سپیشل دروازه چا د پاره لګیدلې ده يدخل منه الصائمون په دې باندې به جنت ته روزدار داخليږي چې چا دنیا کې روزي نیولي الله راضي کولو لپاره هغه خلق به په دې دروازه داخليږي یوم القیامت د قیامت پر ورځ لا يدخل منه احد غيرهم او دا خبره ور سره بالخصوص کیږي چې په دې باندې با د روزدارو نه علاوه بل څوک نه داخليږي دا وی آی پی گیټ دا مخصوصه دروازه دا صرف او صرف هغه خلکو لده چې چا دنیا کې د الله رضا د پاره روزي نیولي روزي یقالو الله د طرف نه بویل شي اين الصائمون هغه خلک سشو چې دنیا کې زما د پاره روزي نیولي روزدار سشو فیقومون نو چې چا دنیا کې روزي نیولي دا نارینا دا زنانه براپاسی بدريږي لا يدخل منه احد غيرهم په دغه دروازه به د روزدار نه سوا بل څوک نه داخليږي فاذا دخلوا روزدار چې په کله ټول داخل شي جنت ته ټول روزدار لاړ شي هیڅ یو روزدار هم بهر پاتې نشي اغلقا دا دروازه به بیا بند شي فلم يدخل منه احد نو هیڅ څوک به بیا په دې دروازه نه داخليږي دا خاصه دروازه الله د روزدارو د پاره لګولې او نامه صدا ریان باب الریان د ریان لغوي معنی د ډکشنری والا معنی دا پورا سیراب پورا چتن د یو سړی پورا ماته شیخه په ماړه ګډ او بوس کی په ماړه ګډ زمزم او بوس کی پاک او بوس کی او خمور شي په بو باندې نو دی پورا سیراب کې دوتا پورا په بو باندې مړې دوتا ریان و عربی کی دا په دی وجه چې روزه ک په اړي کې ونیسي او ک په جمی کې په وګدو ورځو کې وي ک په لنډو ورځو کې وي خامخا روزدار ته تند لګي دا تند د الله رضا د پاره برداشت کړي دا د لوګه د الله رضا د پاره برداشت کړي دا او الله سره د بدلی یو قانون دی او هغه قانون ته علماوی جزاء من جنس العمل مکافات عمل څنګه عمل چې دنیا کې چا کړی څنګه سخت د الله رضا د پاره برداشت کړي نو هغه سخت به نه الله پاک د قیامت د ورځې او د قیامت په ورځ باندې دغه سخت به الله ختمي د په دنیا کې د روزدار بندا دنیا کې الله راضي کولو د پاره د تند سخت برداشت کړي وا نن چې د جنت تلل شي نو د تکلیف والا تند سره بچرم نه مخ کیږي تکلیف ده او ضرر رسا تند سره بچرم نه مخامخ کیږي ها جنت کې با د جنت اوبو د جنت په د جنت شات د جنت شراب دا بس کی خدا به تلذذ او د مزي اخستو د پاره وي د خوندونو اخستو د پاره وي هغه د تکلیف والا تند ورته بیا نه لګي ځکه د په باب الریان باندې جنت ته داخل شوی دی عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال سيدنا ابو امامه رضي الله عنه فرمای قلت يا رسول الله وما يوزل پیغمبر علیہ السلام ته عرض کو اذا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم امرني بامر ينفعني الله به ما ته یو داس کارو خایا یو داس عمل راتو خایا چاغه سره ما ته الله پاک نفر کی قال عليك بالصوم نبی علیہ السلام مرتو فرمایل فزان باندې روزي نیول لازم کا روزي نسا فانه لا مثل له د روزو پشان بل عمل نشته د روزي پشان بل عمل نشته
تاسو حدیث کې ویل کنا چې د هر نیک عمل بدل به الله پاک د فرښتو په لاس باندې ورکړي خو چې کله د روزي نمبر راشي د روزي بدل به الله پاک په خپل لاسونو مبارک ورکړي څنګه چې د الله د شان سره خای د دین لوی عزت بل کم یو دی دی په دې نعمت او په دې بدله هغه څوک پوهیږي چې د چا په زړه کې د الله عظمت وي د الله کبریایي وي د الله محبت وي او کم از کم الله پاک پیژني او دا چې روزدار ته به زه ملاویږم وانا اجزا به د روزدار د روزې بدل به زه ملاویږم دا اوچت عمل دی دا سه هیڅ عمل نشته ځکه نبی له صلوات والسلام ابو امامه صحابي رضی الله عنه تدا خبرو کچ روزي نساء عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال سيدنا ابو هريره رضی الله عنه فرمایلی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دی من صام رمضان ایمانا و احتسابا کوم خلکو چې د رمضان روزي ایمان او احتساب سره وساتلی یعنی د ایمان حالت کې دی ایماندار دی او د ثواب په نیت باندې چې الله نه با د ثواب امید لرم غفر له ما تقدم من ذنبه د روزدار ته د رمضان د روزونی او په وجه باندې مخکینی ګناهونه معاف شو او بخله شو ورته ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا او کوم خلکو چې ایمان او احتساب سره د ایمان حالت کې او الله نه د ثواب د بدلی د اجر او د ثواب د ملاويدو په امید باندې د رمضان تراویح کې د رمضان د شپو تراویح نفل تهجد وغیرہ وک غفر له ما تقدم من ذنبه د تبم د مخکینی ګناهونو بخلیش ومن قام ليله القدر ایمانا واحتسابا او چا چې د ليله القدر د شپې ایمان سره او د ثواب نیت سره قیام کو یعنی د شب قدر د ليله القدر د شپې عبادت وکړو قدرمند ليله القدر د رمضان مبارک په اخرانو له ورځو کې په اخرانو له شپو کې طاق شپې چې کوم دي یو وشتمه شپه د رمضان درويشتمه شپه پنځويشتمه وشتمه یو کم درشمه دی پنځو شپو کې یو شپه ده نیکان خلک خدا پنځه واړه شپې رونی بلکې چې کوم د چا پزړه کې الله پاک د رمضان مبارک د ساعتونو قدر او قیمت چولې غي ټول رمضان د په عبادت کې تیرې ګنا نه ځان ساتي خو بالخصوص د شب قدر د دې اجر او ثواب چې قرآن مجید کې مکمل یو صورت کې د دې فضیلت راغلي دي د زرو میاشتو د عبادت نه زیات ثواب دي نو د هغه کوشش وشي غفر له ما تقدم من ذنبه د تبم د وړاندې ټول ګناهونه او بخلې شي معاف بشي عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الصيام والقرآن يشفعان للعبد روزه او قرآن مجید دا به سفارش کوي د بنده لپاره یقول الصيام روزه بوي اے ربي اني منعته الطعام والشهوات بالنهار اے زما ربا اے زما خدایا ما استاد بنده پورس کی د خړلو سکلو نه او د جایز خواهشات پر کولو نه رئیسار کړو فشفعنی فی نو نن ز سفارش کوم د جنت ته د بوتلو سفارش کوم خدایا زما سفارش د په حق قبول کی د جنت ته بوزي ويقول القرآن او قرآن مجید براشی خیستا نورانی شکل کې با قرآن شریف راشي الله پاک تبوي منعته النوم بالليل د شپې ماده د خوبونو نويستو ته چې قرآن سره مینې هغه د شپې په ساعتونو کې د تراو کې ختمونه کوي د تراو نه بعد بیا ختم کوي په پېشمنی کې تلاوت کوي په تهجد کې تلاوت کوي قرآن مجید بوي الله منعته النوم بالليل ما د خوب وستو د شپې فشفعني فی الله زما سفارش د په حق قبول کزي سفارش کوم خدای جنت ته بوزي
د بنده د پاره خدایو سفارش هم کافی دی. خود د خي او ګس طرف ته چې 2 سفارشیان ولاړي معتبر سفارشیان ولاړي او دواړه د الله په مخ کې ډېر معتبر او قابل قدر سفارشیان یو روزه او بل قرآن. څومره خوش نصیب دی دا انسان. فیشفعان د دواړو به سفارش قبول کړلی شي او دا سړی به ډېر اعزاز سره جنت ته لاړ شي. الله پاک دې د رمضان مبارک دا قیمتي ساعتونه په موږ او تاسو باندې را روان دي. د دې د قدر توفیق دې الله موږ لرا کې لوی قدر ادا د قدرمندو ګناه نه ځان وساتو پرهیز کو د حرام نه ځان وساتو حرام خوړلو نه حرام ویلو نه حرام لیدلو نه حرام اوریدلو نه خپل ځان بچو ساتو ګناه نه ورکه پرهیز کو دا د رمضان لوی ادب دی. قرآن مجید سره ورکه وفا وکم. الله پاک دې په دې خبرو په سره د عمل کولو توفیق راکړي. دا رڼا په جهان کې د عام کولو توفیق دی الله راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. الله زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي ماضی راته معاف کړي حال کې راته عافیت نصیب کړي مستقبل کې د هر قسم نافرمانه ناشکر پریشانه نه زموږ حفاظت وکړي صحیح صدر راکړي د دین دنیا برکت در نغواړو. الله زمونږ د اولادونو او الله زمونږ د اسلام حفاظت وکي. الله زمونږ د اولادونو زمونږ د اسلام حفاظت وکي. الله د امت نه په هوته په دین باندې په نصیب کې په هانو ته په خپل په باندې عمل نصیب کې عمل کوونکو ته اخلاص نصیب کې مخلصین خاطر او فتنو نه بچ کی. اللهم احینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مبدلین. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.